या तलरा यकीन लो कम मटर ते तले खराब करी री दड़े मटर सलोर किलो खींची दड़े मटर द्री नीम से रखी जी ये अल्लाह बने आदमा दजारगर तला खराब दा कताला पके द्रे तोली सरदर की او تا غسر بیا وګوري او دا غینا غن بلالل شي نو قسم د ما په خپل کړو میاش مخ کې د ماري په خدای قسم یا غسر دوه تولې نو درې تولې سرو درې تولې او چې ما پاکولو نو دوه تولې نری خته دي دغم دغه په تل باندې پورا خته دي دغه سړیم جنتی ره د کساب تلا اخره ته معلومه را چې څومره خپلې تلا د منډه ولا تلا اوه هو غره ته معلومه ده د تماکو تل یې رمشا د لارګو د خشاک تل د یې رمشا او د تیلو والا تل او سکیل د یې رمشا یا پاکستانا یا مسلمانا یا جنتی چې وی دا امبل بسمیږي یو د تل په نقصان قوم شعیب غرق شوی تباه شوی دی د پیغمبر قوم غرق شوی دی مدین والا تباه شوی دی نن دې تل ته وګوره د زرګر تل برباد را د دکاندار تل برباد را د سبزی والا چستان علی تل برباد را د تماکو والا تل برباد را او هغه غټي کانټي چې د کراغې نه خبر شوی هغه د کې ایسار کانټا دا هغه د کې ای بی کانټا دا نو دی ته پته ای چې دغه کانټا باندې چې مثال سلمان او تلی نو هغه لاسکم سلمان خینو تا ته وی اکی کانټې لړ شاغه سړی جسب دی ډیر زبردست سکیل له وسره نو قسم دې داسې دی یلکه دا سړی خو نه پوهیږي دا زمیندار کاکا خو نه پوهیږي خو ته چې چا پیدا کړی هغه هم نه پوهیږي دا د الله بندر الله نه ویني دا تر خپل دیر بچو د پاره چې سبا به دا بچې په تماچه ته شلډه ته ولي د پاره دا ځان جهنم ته بوزي د دې بچی د پاره چې سبا ستا ګریوان کې لاس اچي د دې اولاد د پاره د دې بچو د پاره ځان جهنم ته بوزي چې هغه بچی به سبا کنزل کوي چې بې غیرته پلار مونږ له سندي کړي ولې نه د اولاد د پاره نه د ټولي دنیا لپاره بچی دی ځان جهنم ته تمبکه نه نبی علیہ الصلوۃ والسلام وی هغه تل چکم دا تل دا الله د انصاف تل دا او نبی علیہ السلام وی په دغه تل به ټول جبرئیل علیہ السلام کوي جبرئیل علیہ السلام به په دغه ورځ باندې د میزان خاوندي نو دا داسې حالات دي دا درې واړه چې په دې باندې زه څوک نشم یادولی دغه ورځ زما مخې ته پرته را دغه ستا مخې ته پرته را او که ته وایې چې زه به په حساب کتاب کې بریالی شمه قسم دی د الله د پیغمبر خبره وه دعا وه چې اللهم حاسبني حسابا یسیرا یا الله پاکه ما سره آسان حساب وکړه ما سره آسان حساب وکړه مور د مؤمنانو عائشه رضی الله تعالی عنها ورته وی چې آسان حساب کتاب تا سره تاسو خو دا ویلي دي چې چا سره حساب شروع شو ناغه سړی گرفتار دی هغه سړی چې حساب وسره شو او ته وایې چې ما سره آسان حساب نبی صلی الله علیه وسلم فرمایلیو من نوقش الحساب یومئذ هلکا چا سره چې داسې حساب وشو چې جره پې کېده چې ولې دا کار کو څنګه دا کار کو قسم د الله د ولي جواب د الله د ولي جواب هیچا سره نشته هیچا سره نشته ولي دلته خو د ولي جوابونه شته تا سره د څنګه جواب نبی علیہ السلام ویلو چې دا جره په چا باندې شروع شوه من نوقش الحساب یومئذ هلکا وی دا زه چې وایم چې الله ما سره آسان حساب وکړي وی دا آسان حساب مطلب دا دی چې الله پاک بنده ته وی بني آدمه دغه د غلطۍ وي دا راته معاف شوې او زه جنت ته دې ته به حساب او کتاب جنت وی نو نبی صلی الله علیه وسلم خو وی چې د حساب او کتاب د هغې کله کاته شروع شوه نو زه ورته د ټینګېدو نه یم زه ورته د ټینګېدو نه یم نو ته څوک یې زه څوک یم چې د الله حساب او کتاب ته به نو ما او تعالی غم پکار دی
فکر پکار دی د هغه ورځې چې کوم ورځ سبا په ما او پتا باندې را روانه ده نبی صلی الله علیه وسلم با اوبه ورکوي شفاعت به کوي خو یقین